د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه خو ډیرو زیاتو مهمو خبرونو ته. کابل په شرناو کې چاودنه او وسلوال برید شوی. د دوشنبه په ورځ د دسمبر 12 له غرمې وروسته د کابل ښار په شرناو کې انصاري څلورلارې ته نږدې د څو چاودنو او ډزو خبر ورکړل شوی دی. د پیښې وایني شهید غني د ویچه ولایت ویل چې دا چاودنې د انصاري څلورلارې په لومړۍ کوڅه کې د کابل په نوم هوټل سره شوې. نوموړی وایي نږدې څوک نه دي ورغلي خو 4-5 چاودنې وشوې، وروسته ډزې هم شوې او اوس هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د پیښې دغه عیني شهید زیاتوي چې اوس سیمه د طالبانو ځواکونو کله بنده کړې ده او د تلفاتو معلومات یې نشته. طالبانو په سمدستي توګه د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې خبري اژانس په خپل ریپورت کې لیکلي دي چې پایرونه هغه میلمستون ته څیرمه شوي چې چینایي سوداګر ورځي. د رویټرز خبري اژانس هم د طالبانو د 2 سرچینو له قوله خبر ورکړی چې برید پر هغې ودانۍ شوی چې بهرانیان پکې اوسېږي، خو د دغو سرچینو نومونه نه دي یاد شوي. شرناو د کابل یو له مهمو سوداګریزو برخو ده او د کابل یو شمېر مهم هوټلونه هم پکې شته چې تر ډیره بهرانیان پکې اوسېږي. د نیوز پریس چینل لیدونکو که د دغه خبر په اړه وروستي جزئیات راغلل چې چاودنه آیا هدف چینایي وګړي وو یا بهرانیان وو، پر ټولنیزو رسنیو ویډیو کې هم لیدل کېږي چې په ودانۍ کې اور لګېدلی دی، چاودنې هم همالته شوې دي. نو د تلفاتو وروستي جزئیات به موږ له تاسو سره په نورو خبري سرویسونو کې شریکوو. تر بیا ښې چارې لویه مل شه.